حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چاته چې الله رب العزت نیکه ښځه ورکړه گویا چې الله رب العزت د ده سره د نیم دین مدد وکړه او هغه لره پکار دی چې د باقی نیم دین په باره کې د الله رب العزت یره اختیار کړي یعنی هغه دې هم حاصل کړي. محمد رسول الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې نیکې او صالحې ښځې ته نیم دین ویل شوی. ظاهره ده چې د داسې مبارکې ښځې په وجه د دین او دنیا دواړو فایدې حاصلیږي. د دنیا فایده خو دا ده چې د محبت او سکون په وجه ژوند په خوشګوار طور سره تیریږي، ژوند په ښایسته طریقې سره تیریږي، خدمت او اطاعت سره خاوند ته راحت میلاویږي. همدارنګه د بچو تربیت بهتر او دینی وي او د آخرت فایده دا ده چې د دین په معامله کې د خپل خاوند مدد کوي. په مونځ، روژه، تلاوت او نورو دینی امورو کې خاوند ته سهولت حاصل وي او د عبادت زیاته موقع ورته حاصلوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فلیتق الله فی الشطر الثانی. کمه ښځه چې صالحه وي، کمه ښځه چې نیکه وي، نو د ښځې د اصلاح په وجه د ګناه او فواحشو په کور کې دخل نه وي. اولاد نیکان او صالحان وي چې د والدینو په حق کې د دنیوي سکون او د آخرت دپاره صدقې جاریه وي. خصوصا په موجوده زمانه کې نیکه ښځه ډیر لوی دولت دی چې د هغې اهمیت په موجوده وخت کې د عیش او غفلت په وجه نشته دی. همدارنګه طبرانی او صاحب د مجمع الزوائد د حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لمعاذ بن جبل یا معاذ وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل ته وفرمایل ای معاذه شکرګزاره زړه، په ذکر سره تر و تازه ژبه او نیکه ښځه چې د دین او دنیا په معامله کې ستا مددګاره وي د هغه هر څه نه بهتر دی چې خلک هغه حاصلوي، که هغه مال وي او که بل څه وي. یعنی نیکه ښځه چې د هغې په وجه د دین او دنیا دواړو مدد میلاویږي ډیر لوی دولت دی. د دې په وجه د دنیا ژوند به هم ښه ښایسته طریقې سره او په راحت سره تیریږي او په دین کې به هم مدد وکړي، د ګناه نه به بچ کړي او د تقوا په ژوند به باقي ساتي. د نیکي او دینداري په وجه به پخپله هم ځان د ګناه نه بچ ساتي او خاوند ته به هم د ګناه د کارونو نه د بچ کېدو ترغیب ورکوي. نیکي طرف ته به خیال کوي چې دا به د آخرت فایده وي او د چا په وجه چې چاته د دین او دنیا دواړو فایدې رسي د هغې نه لوی دولت به بل کم وي. د دې برخلاف که چیرې ښځه بېدینه وي، د الله د رسول او د آخرت پروا نه کوي، نو پخپله به هم ګناهونه کوي او خاوند به هم ګناهونو طرف ته متوجه کوي. مثلا خاوند سره به بې پردې ځان جوړ کړي، په بازارونو او په میلو کې به ګرځي، که په کور کې ټیوي نه وي نو د بل کور نه به راوړي او هغه ته به ناست وي، خپل ژوند به هم تباه کړي، د خاوند ژوند به هم تباه کړي او د خپلو اولادونو ژوند به هم تباه کړي. اولاد به هم بې دین او بې لماز وي او په کور کې به د جهنم ماحول جوړ کړی وي، پخپله به هم دوزخ ته ځي، د خاوند او اولاد د دوزخ بوتللو باعثه به هم وګرځي. د دې ژوند به بیا څه وي او الله به ورسره څه کوي؟ اوسنی وخت کې نارینه بېدینه ښایسته ښځه خوښوي، خو د هغه دیانت او د هغې اخلاق ته نه ګوري. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ خویندو ته د نیکي هدایت وکړي تر څو هغوی جنتي وګرځي او الله یې د جهنم نه وساتي.